د هلمند ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري په دې وروستیو کې هڅې راپیل شوي دي چې په دې ولایت کې د ارزښت لرونکو اصلاح شویو خرما نیالګیو په اړه بڼوالو ته عامه پوهاوی ورکړي. د کرنې ریاست د عامه پوهاوي پایله کې تازه په واشیر ولسوالۍ کې یو تن بڼوال په خپل 20 جریبه ځمکه کې په شخصي لګښت د خرما نوی بڼ جوړ کړی تر څو په راتلونکي کې ورڅخه د پام وړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د پلان او برنامو مدیر شفیق الله مبین هلمند ملي راډیو ته وویل د کرنې ریاست په مرسته د خرما د باغونو بڼوالو ته د باغونو د ښې روزنې او پالنې برخه کې د مسلکي کارکوونکو له لوري زده کړې او یو شمېر کرنیز توکي هم ورکړل شوي دي چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مرستې دوامداره وساتي. دا چې خرما باغداري مخکې موږ هڅې کړې وې تر څو پورې چې د کوکنارو ښه بدیل پیدا سي. نو د کوکنارو د بدیل دپاره یوازینۍ باغداري ده چې بیا دغو باغدارۍ په اثر باندې موږ کولی سو چې دغه خپل بزګرو ته قناعت ورته ورکړو چې دغه یې ښه بدیل دی. همدارنګه که وګورو موږ کوښښ کوو چې دغه تخمونه همدارنګه دغه نالان پیدا کړو او په خپلو مځکو کې زیات کړو تر څو پورې چې دغه خرما نور هم خلک وکري او د دوی دپاره دغه عام رواج سي. پاتې دې نه وي چې د هلمند ولایت کرنې ریاست په دې ولایت کې د کرنیزو محصولاتو اصلاح پیاوړتیا په موخه د مختلفو برنامو له لارې د بزګرو لاسنیوی کړی تر څو د مشروع کرکیلې له لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي.